बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू सेट ऑफ फैमिली सेफ्टी मूं सره پاتې وو، هغه باندې خبره کوو. کنټرول پینل به خلاص کړو. په دې کې راځو فیملی سیفټي دیز نه مغستی شي. تاسو ګورئ په دې کلیک کوئ. یا چېرته تاسو راشئ دلته یوزر اکاونټ ته، او یوزر اکاونټ کې تاسو راشئ، هغه یوزر باندې کلیک کوئ. لکه دا یوزر شو ما سره، په دې کې هم موږ سره دا دی سیټ آف فیملی سیفټي. دا موږ پرېښو په تېر ویډیو کې، صحیح ده. په دې باندې کار کوو. نو هماغه کنټرول پینل کې چې موږ سره کوم دی هماغه اسانه دی، هماغه ځینې به یې وګوره. فیملی سیفټي په دې به کلیک وکړو. فیملی سیفټي په ترو ته کولی شي په یو سټنډرډ یوزر باندې یا چایلډ یوزر باندې څه ولګي، ریسټریکشن ولګي، پابندي. او دا پابندي څو قسمه موږ لګولی شو. راځو دلته په دې کلیک کوو، په دې یوزر باندې. دا موږ سره ډیفالټ کې بعضې وخت کې آف وي، تاسو دیز نه آن کولی شي چې آن شي، دا انیبل شي. اوس موږ سره یو پابندي ده یا ریسټریکشن دی د ویب سایټ. ته غواړې چې یاره دغه یوزر چې دی ما سره انټرنیټ کور کې پرووایډ دی، دغه یوزر چایلډ یوزر دی، دا د ما سره یوټیوب فیسبوک نشي خلاصولی. زه پې دا ویب سایټ بندوم. نو دې ته ویلی شي ویب سایټ ریسټریکشن یا فلټرینګ. په دې به کلیک کړو. راشه اوس موږ سره لیکلي دي عمران کین یوز آل ویب سایټ. ټولې ویب سایټ دا خلاصولی شي. زه ورته څه یم، زه ورله دا انتخاب عمران کین اونلی یوز د ویب سایټ آی ایل او. زه چې کوم اجازه ورکړم هغه دې را سره کولاویږي. دې لپاره به تاسو راشئ ایلو اور بلاک باندې به کلیک کړئ، او دلته ورته څه وکړئ، هغه د ویب سایټ ادرس ورته ورکړئ. زه ورته وایم چېرې ما سره www.facebook.com دا دې ما سره بلاک شي، بلاک لیست کې به راشي. ورته بیا لیکم چې www.youtube.com دا دې هم ما سره څه شي، بلاک دي شي. صرف www.google.com دا دې را سره څه شي، دا دې ایلو شي. دا مې ایلو صحیح شو. اوس به دا یوزر صرف او صرف فیسبوک او یوټیوب موږ سره نشي خلاصولی، ګوګل به څه کولی شي، خلاصولی شي. نو دا موږ سره ویب سایټ فلټرینګ چې ته غواړې چې ویب سایټ په هغه باندې څه کړي، بند کړي. یو کس ټول ورځ فیسبوک ته ناست وي کور کې، ته دیز نه کولی شي چې یو څنډه یوزر باندې هغه بند کړي. بل موږ سره ټایم لیمټس. ماشومان دي کمپیوټر کې دي اکاونټ ولا جوړ کړی، ټول ورځ گیمونه کوي، هغه خپل د مکتب درسونه دي پاتې دي. ته وایې چېرې زه په دې باندې ریسټریکشن لګوم. چېرې زه ورته وایم چېرې ته به 1 ساعت کمپیوټر استعمالوې، خو کور کې زه نه یم، دفتر ته ځم، ټول ورځ کمپیوټر ته ناست. څنګه کولی شو په دې باندې پابندي ولګوو. هغه ټایم ورته وښیو چې د 2 نه 3 بجو پورې به ته کمپیوټر یوز کوې، او بس نور به ته خپل د مکتب درسونه وایې. په دې باندې کلیک کوو ټایم ریسټریکشن باندې، او په دې کې به تاسو سیټ کرفیو واخلئ. اوس ګوره لیکلي عمران کین یوز د پی سی آل ډے، ټول ورځ استعمالولی شي، هر وخت کولی شي. زه یم نه کوم چې زه اجازه ورکړم. اوس راشئ تاسو ګورئ دا 4 ساعته دي موږ سره، میډ نایټ د 12 بجو نه تر شپې 12 بجو پورې. ګوره دا د ورځې 12 دي موږ سره، دا نو نشي لیکلی دی، دا موږ سره د شپې 12 بجې. اوس موږ سره سپین ډیوایډ دی که نه، ایلو دی لاندې لیکلي. ګوره دا ایلو کله چې بلاک شي هغه موږ سره راسي بلو شي. زه یم چې ما سره ټول دغه شي بلاک دي شي، ټول 4 ساعته مې په بلاک کړ، خو یم صرف د 2 نه تر 3 پورې دا کمپیوټر استعمالوي. 2 نه 3 پورې به هر ورځ کمپیوټر استعمالولی شي. او زه یم چېرې جمعې ورځ دې هم څه کوي، ادې را سره ټوله ورځ استعمالوي. جمعې په ورځ یې 4 ساعته استعمالوي نه، خو دا نورې ورځې ما سره 2 نه 3 پورې. اوس دا چې نور ورځې کې د بل ټایم کې راشي، درته به وایي چې ته نشي کولی کمپیوټر لاګین شي، خپل یوزر به مې پاسورډ عمر کوي ورته ولګوي، نشي کولی. دا باندې وي ریسټریکشن، پابندي لګېدلې ده. دې ته ویلی شي ټایم ریسټریکشن. پوه شوې په باندې. ورپسې راځو، زه به بیک شم واپس. په دې کې دی موږ سره ګیم ریسټریکشن. کم ګیمونه چې ستاسو کمپیوټر کې انسټال کړي وي، یو ماشوم دی ورور دی هغه ټول ورځ ګیمونه کوي، ګیم ته غواړې چې هغه ګیم په ده باندې څه کړي، بند کړي. نو په دې کلیک کړه. نو موږ سره ډیفالټ کې دي کې ګیمونه نه وي، دا وینډوز 8 کې ډیفالټ کې ګیمونه نشته دي. دلته به دا زه والم او ایلو اور بلاک سپیسیفیک گیم باندې کلیک کوم. دلته به یو میسج ماته راکړي. اوس ګورئ ګوره نو گیمز انسټال، ګیمونه دا سره نشته. ګیمونه یې هغه لیست درکوي درته، هغه لیست کې ورته بیا ته انتخابولی شي چې یاره دا ګیم دې ما سره دا دې په دې بلاک شي. نو ګیم ریسټریکشن شو موږ سره. بل دی را سره اخرنی
اپلیکیشن یا اپ ریستریکشن دی یو سافټویر پابندي زه غواړم چې دی باندې دا ورډ پروګرام مایکروسافټ ورډ پروګرام بند کړم ایکسل پروګرام په دې یوزر باندې بند کړم یا یو بل اپلیکیشن ما انسټال کړی وي هغه پرې زه بندول غواړم په دې کلیک کې تاسو او دلته راشي په دې کلیک وګورئ دا ټول څومره اپلیکیشن چې وي تاسو را ټول لیست اوس درکې درلګو او ټول راغور آی ډی ایم شو وای ټی ډی شو ګور دا سافټویر که یو کس ډاونلوډینګ ډیر کوي نو ته وای ټی ډی بي دې نه سکه باندې کا بلاک هغه ته باندې اوپن کی یا ډکشنری شو ما سره دا ګوره لانګ مین ډکشنری دا غواړي زه راځم دلته یو بل سافټویر هم دا ایکسل شو ما سره اوس دلته ګوره لیکلی دي چیک د اپس دیٹ کین بی یوز وی هغه ته چیک ولګو چې کوم دي استعمال شي زه هم ټول دي استعمالي چیک آل ټول دي استعمالي خو صرف ایکسل نه استعمالي صرف ایکسل پروګرام په دی باندې دي بنچ یا ما سره دغه میډیا پلیئر هم په دی باندې بنچ وینډوز میډیا پلیئر چې یو پاس یو بل میډیا پلیئر ګورم سره ویل سی شته چرته دی دا دی نشي خلاصولې چیک لري کته نه بس ختم شو اوس بیرته بیک شي اوس دغه یوزر چې لاګین شي دی باندې موږ د اصلو قسمه ریستریکشن ولګول چې یو ویب سټ ریستریکشن شو بل ټایم ریستریکشن شو موږ سره بل د گیم شو بل اپلیکیشن به د کې به د مال زیبه ته او بیرته الوکې به ورته صحیح